د پکتیکا ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي محمد انور قیام د دغو زده کوونکو په فراغت غونډه کې وویل یادو 15 زده کوونکو ته د عصري ټکنالوژۍ مسلکي زده کړې ورکړل شوې او نن ورځ خپل د فراغت سندونه ترلاسه کوي. نوموړی وایي که له یوې خوا د زده کوونکو د زده کړې ښوونیزه دوره بشپړېږي او ځان خوښ احساسوي، خو له بل لوري یادو کسانو ته دروند مسؤلیت هم ورسپارل کیږي، ځکه دوی باید له ترلاسه شویو زده کړو څخه په عمل کې ګټه پورته کړي تر څو یې هیواد او ټولنې ته خیر او ښېګڼه رسېدلې وي. پکتیکا ولایت مخابرات معلوماتي ټکنالوژي اړوند د کمپیوټر ښوونیز کورس کې تقریبا په 14مه دوره کې 15 کسان فارغ سو او له 6 میاشتنیو زده کړو نه وروسته یې نن د هیات په حضور کې او د یوې غونډې په ترڅ کې عملا دوی ته خپل سندونه د 6 میاشتني درس ورکړل سو. د مخابراتو وزارت د څیړنې او تفتیش رئیس مولوي محمد طارق فاروقي وویل اسلامي امارت د ښوونې او روزنې برخې ته ځانګړې پاملرنه لري، د ځوانانو د مسلکي کېدو په موخه بېلابېل پروګرامونه لري او د عصري ټکنالوژۍ د زده کړې په برخه کې په پوره لیوالتیا کار کوي. تاسو پته ده چې د افغانستان اسلامي امارت رهبري په هره برخه کې کوشش کوي زیار وباسي چې د ولس ته خدمتونه وړاندې کړي، خو هر اداره هر وزارت په خپله برخه کې ځانګړي اهداف او ځانګړي وظایف لري. رهبري کوشش کوي چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته د مخابراتي انتنونو ترڅنګ معلوماتي ټکنالوژي هم ورسوي. له دې ښوونیز کورس څخه تازه فارغ شوي زده کوونکي له مخابراتو ریاست څخه منندوی دي چې د عصري ټکنالوژۍ د بېلابېلو برخو د زده کړې لپاره یې څو میاشتې کورس په ښه ډول پرمخ یووړ. دوی وایي له ترلاسه شویو زده کړو څخه به د هیواد او ټولنې د هوساینې لپاره کار واخلي او ټوله هڅه به یې دا وي چې ولس ته په ټولو اړوند برخو کې د خدمت جوګه وګرځي. په دغه کورس کې موږ ډېر څه زده کړه د پروګرامونو په اړه، لکه پروګرام ورډ، پروګرام ایکسل، پاور پوینټ، ایکسس، دغسې د انټرنیټ پورې موږ ډېر څه پکې زده کړل. دوی څخه ډېر منندوی او زموږ لپاره یې ډېره ګټه کړې. زموږ سره یې د پوهنتون په زده کړو کې ډېره مرسته کړې ده. همدارنګه د مونوګرافونو په جوړولو کې، د موضوعګانو په اخیستلو کې کوم وخت وسیلې استادانو له لورې موږ ته موضوع راکړل کېده. یاد دې وي چې د پکتیکا ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست په دې 14مه دوره کې 15 زده کوونکي فارغ کړل، خو تر دې وړاندې یې په تیرو 12 دورو کې هم سلګونه زده کوونکي ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي.